زمون ستاسو د خوږ پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د ټولو نه لویه معجزه هغه قرآن کریم دی. قرآن کریم دا د الله کلام دی، دا د الله خبرې دي، دا معمولی کلام نه دی. دیو جنا د دې د لوستلو د دې د ویلو الله آداب مقرر کړی دي چې داغه آدابو پرانا کې به د دې تلاوت کې څنګه چې الله قرآن کې فرمایي د قرآن پړوم بھی جلد باندې سر کې غټ غټ لیکلي لا یمسه الا المطهرون. قرآن ته بلاس الله لګي چې ته په اودس کې تا چرندام کړي او کتا چرندام نہیں کڑے نو تا قرآن تا لاس نشی لگولے او کتا لاس لگے نو تا بدا ثواب پزے عذاب کے گرفتار رکھے گی. دا ثواب پزے بتا گناہگارے گی تب طمع و امید دا ثواب ساتے او ستا پا عمل نامہ کے با گناہون لکلے کے گی. دیو جن قرآن بڑیر پا ادب و احترام راخلے ذکر چی دا چا کلام دے دا حق اللہ کلام دے چې کوم الله دا وزمکه پیدا کړی دي دا او اسمانونه پیدا کړی دي او داسې اسمانونه الله پیدا کړی دي چې یو ستنه پکې نشته بغیر ستنو او درولو والا اسمان هغه د موستا الله دی. دا دا اللہ یو قدرت دے و بیا دا اللہ بل قدرت تو گورا زرگونا کال اوشو چی دا آسمان جوڑ شوے دے موتا خوچے کور کے یو کمرم جوڑکو نو درې څلور کاله بعد بیا د هغې رنګ خراب شي پلستر یې خراب شي بیا به مرمت کې بیا به صفائی کې د دنیا تقریبا چې دا دنیا الله جوړه کړې ده اتنیم زره کاله د دنیا وشو او چې د دنیا د په جوړېدو د وخت نه الله اسمان څنګه جوړ کړی دی او مغه اسمان دی نه رنگ کې تغییر راغلی دی نه پکې چېرته چاودونه شته دی نه پکې چېرته مرمت غواړي. دا زما استاد الله طاقت دی. اللہ طاقت قرآن کے اللہ فرمائی اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ غزات تے چا اللہ کم شے اغواڑی غختو نمخ کے مخ کے وجود تراشی
عزتمند دغه الله سره تعلق جوړول پکار نه الله سره د هر شي خزانه دي د عزت خزانه د مالدارۍ خزانه د دنیا د نعمتونو خزانه د راحت او د خوشحالو خزانه د لال جواهر خزانه دا ټول د الله سره دي اوس الله دا به ورکوي چاته چې څوک الله ته ځان نږدې کړي ومن يتوکل علی الله فهو حسبه کم سړی چې په الله باور وکړي د الله د لپاره کافی دی د لپاره د الله کافی دی عزتمند الله جل جلاله قرآن دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوی معجزه ده په مقدس مکه باندې بل داسې کتاب نشته دی چې هغه څوک مکمل یاد کی دا واحد د قرآن اعجاز دے چې د زور زیر او پیش فرق هم پکې ناراضي دا د قرآن معجزه ده الله پاک دا د انسان په دماغو کې ټیپ کوي دا د وړو ماشومانو په دماغو کې الله ټیپ کی یو دور چلیدل او د نن سل او یو نیم سل کال مخکې د برطانیې حکومت دا فیصله وکړه چې موږ به په دې مسلمانانو باندې څنګه غالب شو او دای به مغلوب شي او دای به څنګه زمونږه ماتحت شي نو د هغه عیسایان پادرین ورته ووایي وای مسلمان به الله دستا تابع جوړیږي چې ته د دې مسلمان نه دا قرآن لري کې او چې کله دې سره قرآن پاتې نشو بیا چې ور سره سکه نو به ور سره کولی شي ها حکومت دې د پاره ډېر لوی بجټ وېستو او کسان خوارکو چې تاسو دا قرآن راجمع کوي دي خلقونه و پیسو ته اخلی او دا راجمع کوي او چې دا به جمع کونو دا به بیا دی د شپې سمندر ته غورځولو چې دا ختم شي مونږ خو چونکې دا یو نیم سل او 200 کالو مخکې خبره ده او اوس خو مونږه الله دې معافي وکړي که لږ لالچ چاراکو هر څه بریدو
حالانکه دنیا دا ژوند دا به تیر شي دا تیرېدو والا دی ادی دنیا سختی تکلیفونه مرضونه وباګانې دا برداشت کېدی شي خو د مرګ نه وروستو کوم ژوند دی هغې تکلیفونه دي هغه د برداشت نه دي بیا او هغه ځای کې بیا هېڅوک په کار نه راځي هلته به نفسي نفسي آوازي او هر انسان ته به عملنامه میلو شي دلته خو مونږ وو چې زمړه تیره کې یم چا ونه لیدمه سړی غلا وکړي وایي بد شومه مړه سړی مې لوټ کو دوکه مې وکړو فراډ مې ورسره وکړو شوتل مې ته په پټه ورېبدو بینډۍ مې ته په پټه وشو کولې سبزي مې ته وشو کوله د کور نه مې غلا وکړه چا ونه لیدم خو ټیک ده چا خو نه یې لیدلې خو یو ذات خو شته دی که نه هغه نه به ځان څنګه پټې هغه نه به ځان کم ځای پټې یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض الله هغه علم خو په اسمانونو محیط دی او په ځمکه او د ځمکې دننه او د ځمکې د پاسه د الله نه به کم ځای پټې نو الله جل جلاله قرآن مجید حفاظت وعده کړی ده دا برطانوي حکومت لګې دی 2 کاله 3 کاله خواري وشوه داسې وخت راغو چې قرآن بیا چا نه شو اخیستی ځکه چې ما تا په 10 روپۍ اخیستو نو هغوی به په 100 روپۍ اخیستو داسې یو وخت راغو چې مسلمان د مسلمانانو جماعتونه د قرآنونو نه خالی پاتې شو خالی شو دې دوران کې د خپل ټیمونه مقرر کړي او ای به ګرځېدو او قرآن به اغوستو یو دیني کتابخانه ده په هندوستان کې هغې ته د انګریز راغو او ته یې قرآن در سره شته قرآن مې پکار دی او ته یې قرآن را سره نشته بل چې کم کتاب ویا به ته میلو شي قرآن نشته دی هغه ولې نشته ای مونږ هم پې نه پوهېږو خو شته نه چې مونږ راوړلی نه چې بیا اغستلی شوی او په پته نه پوهېږو چې دا ځي کوم ځای ته د انګریز ورته وایي ما ته خو پکار دی قرآن دغه د کتابخانې مالک ورته وایي وایي تا ته لیکلی شوی قرآن پکار دی چې په کاغذ لیکلی او کنه تا ته د قرآن تلاوت پکار دی که په کاغذ لیکلی قرآن وی نا مونږ سره نشته او که ته د قرآن تلاوت غواړې نو کېنه
تب قرآن ووري انګريز کې ناسو ته وی وورا ورا ته کنه کم ځای نه به اورې د اتو کالو یو ماشوم ناسته ور سره زوی دی هغه د پلار وی بچه قرآن شروع کو وتا بس هغه شروع شو الحمدلله رب العالمین سورہ فاتحہ ہوئی بے الف لام میم سورہ بقرہ ہوئی بے الف لام را سورہ آل عمران ہوئی بے اور پسی سورہ نساء ہوئی شروع دے لس دولس سفارے تلاوت اکو انگریز رہن دے چھ دا سنگ کی صدا واپس لاړو چې لاړو بادشاہ ته وایي چې ستاسو کوم میشن دی هغه میشن کې تاسو کامیابېدی نه شئ تاسو چې دا څومره اربونه روپۍ ولګولې او د دې په لس چنده نورې مو لګوئ خدای خلقو نه قرآن تاسو ختمولی نشئ ځکه چې دا قرآن د دوی د ماشومانو سینو کې محفوظ دی دا وړو ماشومانو یاد کړی دی د هغې نه وروسته وایي چې دا شی خو نه کېږي عزتمندو قرآن دا واحد کتاب دی چې دا یادېږي موږ تاسو ګورو زموږ په دې علاقه کې شاعران دي شاعري کوي ای د شاعرۍ خپل کتاب لیکي او ما خپل کتاب هغه ته یاد نه وي او دومره لوی کتاب هم نی یا 50 صفحې وي او یا 100 صفحې وي او یا یو نیم سل پاڼې وي یادولی نشي او قرآن مجید 10 سپارې دي شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته آیاتونه دي دا الله جل جلاله دا قدرت یو لویه نښه ده او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت لویه معجزه ده ګورئ نور آسماني کتابونه هم راغلي دي په مخ د ځمکه باندې به تاسو د زبور حافظ ونه ښایئ چې زبور چا یاد کړی حالانکه آسمانی کتاب دی په داود علیہ السلام نازل شوی دی او نشته حافظ دی په موسی علیہ السلام باندې تورات نازل دی او د تورات حافظ به تاسو نه وینئ عیسی علیہ السلام باندې انجیل نازل شوی دی او د انجیل حافظ به تاسو ته ملو نشي بلکې یو شکل کې دا کتاب هم تاسو ته ملو نشي پېښور کې چې کوم عیسایان دي هغوی سره تاسو انجیل وګورئ یا به بیل شان دي او که تاسو لاور ته لاړئ هلته به بیل انجیلي او که تاسو کراچۍ ته لاړ هلته به بیل انجیلي یو شان دی نه دي دارنګې تورات یهودو سره یو شان تورات به تاسو ته ملو نشي
دا د قرآن معجزه ده چې قرآن د دنیا په دې کم ګوټ کې ته ګورې کم قرآن چې تا سره په دې جماعت کې پروت دی او مخ کا قرآن به تا ته د دنیا په هر ګوټ کې ملاویږي او الله دې هغې حفاظت زیما غستی ده هغې کې څوک رد او بدل نشي کولی هغې کې څوک تبدیلی نشي کولی د اورنګزیب علمگیر زمانه ده یو غیر مسلم سړی دی یو ورځ ورته سوچ راغو چې یاره کم دین به حق وي عیسائیت به حقی که یهودیت به حقی او که اسلام به حقی نو فیصله وکړه چې په دې باندې زه تحقیق کوما ریسرچ کوما نو دا سړی دا کاتبان اوس رو ختم شو لیکون کی الحمدللہ ستاسو قاری صاحب ډیر بہترین لیکوال دی لیکون کې دی نو دا سړی ډیر زبردست لیکون کې و نو دوی ما فیصله وکړه چې داسې کومه چې تورات لیکمه تورات لیکما او شپږ میاشتې مې د تورات په لیکلو واغستې او ډېر بهترین خط باندې خو ما پکې ډېرې خبرې د ځان نه ولیکلې چې ما وی چې پته ولګي چې دې خلکو ته د خپل کتاب پته لګي او که نه لګي او چې تیار مې کو نو کپڑا کې مې راون غوښتو او را روان شوم یهودیانو عبادت خانې ته راغم په عبادت خانه کې د دوی مشران ناستو ما ورته وی ما خو دا تاسو دا آسماني کتاب لیکلی دی او دا خرسومانو که څوک یې اخلی ایوې ته رایکه وی چې واغوستو او زماغه خط خوشخطی ته یې وکتو او هغه لیکلو انداز یې وکتو نو ډېر زیات متاثره شو یا وی دا به زه اخلم او بل وی دا به زه اخلم درې څلور کسان ناستو دای په جګړه شوه خپل کې صلاح په دې وکړه چې په دې به بولی وکړو وا چې څوک یې په ډېرو پیسو اخلي یا به یې والي بولی شروع شوه اخیری په یو ځای باندې بولی ودرېده کم چې ډېرې پیسې ویلې وي نو هغه ته تورات میلو شو او وی ما ته پیسې راکې او را روان شو چې را روان شم او کور ته راغم نو زه په دې نتیجه ورسېدم چې دا یهودیت څه مذهب نه دی دا آسماني دین نه دی او دای د خپل دین نه خبر نه دی
او نه دای سره د خپل دین څخه ثبوت شته دی او چې چا ورته څه ورکړو نو بس دی وایي دا زموږ کتاب دی وایي ما وی دا خو ډېر غلط دین دی وی بیا شروع شم انجیل مې ولیکلو وی انجیل مې شروع کو شپږ میاشتې مې په لیکلو واغستې په ډېر بهترین خط باندې او چې پوره مې کو نو وی راوا مې غستو او د عیسایانو عبادت خانه ته لاړم او د هغه دیني مشرانو ته مې وویل چې ما ستاسو دا مذهبي کتاب لیکلی دی او دا زه خرڅول غواړم ای ورته یې ته راکړه چې وی ګورو چې وی کتو ایم ته ډېر زیات متاثره شو ای ورته ډېر زیات شاباس ورکو وی آفرین دا داسې لیکله دا خو تا په دې باندې حد تمام کړی دی او دوی چې دا ما لیکلو نو ما سره خو بل تورات پروتو خو ما پکې د ځان نه خپل ډېرې خبرې نه نوستې او دیم خپل کې په باندې اختلاف پیدا شو یو وی دا بزاخلم او بل وی دا بزاخلم اخیری په بولی وشو په ډېر غټ قیمت زمانہ انجیل واغستو وای زه چې راووتم او کور ته راغم او کېناستم وای ما وی چې دا خو څه دین نه دی دای سره د خپل دین څه معیار نشته دی څه حقیقت نشته دی پکار دا و چې دی دا چې کړی وی دا یې کتلی وی چې آیا دا واقعي ما لیکلي دي دا واقعي انجیل دی نو دا خو حق مذهب نه دی وای ما وی چې دا خو دام نه دی وی بیا شروع شم ما وی چې دا قرآن لیکم نو یو قرآن میں پیدا کو او بس شروع شم لیکل میں شپږ میاشتې مې په لیکلو واغستې دې دوران کې ما چې څنګه په تورات کې تبدیلی کړی وه ځان نه مې پکې شیونه لیکلي او مخکې او وروستو مې کړی و څنګه مې په انجیل کې تبدیلی کړی وه او مخکې او وروستو مې کړی و دا ښکارنګې زه لګی شم ما په قرآن کې شروع کو سورہ آل عمران درېمې سپارې نه شروع کیږي دا ما پنځلسمې سپارې ته یوړو او سورہ یوسف په 12مې او 14مې سپارې میانځ کې دی دا مې څلورمې سپارې کې ولیکلو داسې مې پکې د ځان نه تبدیلی نه وکړې او وایي چې ومې لیکلو نو یو دینی مدرسه وه ما وی چې دا به یو څه ملته او په دی به یې خرڅ کړم وایي چې لاړم هغه مدرسې ته
او کیناستم د هغوی په دفتر کې ناظم صاحب ناستو وایي ما ته وایي وروره څنګه راغلی وایي ما ورته وایي ما خو زه خو داسې راغلم چې ما ستاسو دا مذهبي کتاب لیکلی دی او ډېر په بهترین خط مې لیکلی دی او دا خرصول غواړم نو وی ما وی چې کینا وی ما ته او قرآن راکو وی ما چې د قرآن واغستو او کولاو مې کو نو واقعي چې ډېره خواري ورسره کړې وه چې هغه په کم خط لیکلی او په کمې اندازې لیکلی و بس انسان به پې عاشق کېدو وایي ما چې کولاو کو وایي دته مې وی کېنه لګه یو خادم ته وی چې مخکې لاړ شه هغه کلاس نه 2 حافظان راوله 2 حافظان راوستو او یو حافظ ته دا قرآن ورکو او بل ته وی چې ته ورته ګوره وګوره چې دې کې خو څه دغه نه دی شوي نو یې چې وکتو نو لومبۍ غلطي ونیوه چې دی خو سوره آل عمران 15 سپاره کې راوستی او سوره یوسف 4 ته راوستی داسې نور سورتونه پکې وایي بس وای ما باندې خولې را ماتې شوې چې ګیر خو شوې تا خو د دی مذهبي کتاب پورې ټوکې کړي دي او اوس ته خلاصې نشته دی وایي کتاب یې مانا واغستو سیټ ته یې کېښودو او وایي طالبانو ته وایي ښې ووایئ دته دا اجازت چا ورکړی دی چې دې زمون مذهبي کتاب بې ادبي به کوي او دې کې به رد او بدل کوي وایي ښې ووالم پیسې خو سم میلاو نه شوې چې داسې ووالم چې هر اندام مې درد کولو وی چې کور ته لاړم سوچ مې کولو وی په دې نتیجه ورسېدم چې واقعي دا اسلام حق مذهب دی دې کې څوک تبدیلی نشي کولی دې کې څوک رد او بدل نشي کولی ها قرآن چې د نن نه 14,500 کاله مخکې په حضور علیہ السلام نازل دی او مخکې قرآن به تاسو ته دنیا ګوټ ګوټ کې ملاویږي تر اوسه پکې دا جرأت چا نه دی کړی چې پکې تبادله وکړي او که څه حقوق یې هغه ونیوی شي ډېرو داسې چاپونو والا ځای په ځای وکړي خو فوراً ونیوی شي عزتمند الله دې موږ تاسو ته د قرآن سره مینه د قرآن محبت دا عزتمند هغه کتاب دی چې د دې لیدو باندې اجر دی دې کتو باندې اجر دی د دې په لوستلو باندې اجر دی د دې په اورېدلو باندې اجر دی د دې په اوچتولو باندې اجر دی داسې عمل نشته چې په بتا ته اجر نه ملاويږي عزتمند او ډېر خوش قسمت ای الحمدلله تاسو ته الله پاک داسې بهترین قاری او داغه جمله اساتذه چې الحمدلله تاسو د بچو لګې تربیت کوي دا تاسو خوش قسمتی دا تاسو د لپاره سعادت دی
تاسو ټولو نه دا یو ریکوست درخواست کوم چې ګوره دې خلکو دین ته ځان وقف کړی دی نو د دو ضرورت پوره کول دا زما او ستا ذمہداري ده د دو سره تعاون کول تو ته قرآن مجیدونه اغستل دای ته پټۍ اغستل چې د دای څه ضرورتي عزتمندو پاغې به ما او تا ته داسې اجر میلاویږي چې ما او تا به نه یو او سلسله به روانې څنګه مونږ تاسو وګورو د دې جماعت بانی حاجي صاحب د الله په قبر انوارات نازل کی شیخان بھائی الله دې قبر جنت باغچه جوړه کی دغه نن مونږ تاسو رشتہ دی نه هغه ته چې کومې ډالۍ روانې دي او تاسو کې سارول نه شي کما او تاو چې هر مونږه هغه ته پکې نه کو کما او تا یو زر سلی وو هغه ته خپل ایسه زی ځکه دا زه هغه وقف کړی دی نو د قرآن اجر دا ختمیږي نه مونږ تاسو به ختم شو خو په قرآن کې د 1 روپۍ ولګوله دا صدقه جاریه ده دا به تر ورځ د قیامت بچی راوړي او زیتیږي به او تا ته به اجر ملاوي الله جل جلاله دې مونږ تاسو ته د قرآن خدمت او بیا د قرآن ته خپل بچی وسی وقف کوله دا نه دی چې مونږ یاره نور به وای او خپل به په انګریزي وو نه انګریزي هم پې ووایه انګریزي خو څه منع نه ده خو نه دا نه چې ته د دنیا تعلیم باندې زرګونه لګیا او د دین تعلیم دپاره بیا تا سره 200 روپۍ میاشت هم ني اوس خو مونږ تاسو وګورو دلته کې دا سکولونه جوړ دي که نه چې چا نه تپوس وکړې دی بچي څومره فیس ورکوي وایي 6,000 روپۍ میاشت چې تپوس وکړې څو فیس ته نه اخلي وایي 8,000 روپۍ میاشت ورکو او ورته هغه شی ښایي چې بیا به انشاءالله چې دی لوی شي نو زما او ستا په کار به نه راځي بیا به هغه د پیسو او د افسرۍ او دغه په نشه کې وي هغه ته به پلار څه ښکاري نه چې مړه دا پکې کم دی نه راغلو او بیا که هغه چېرته افسر شو او ته دفتر ته ورغې نو دی به ستا په راتلو به دی خفه کېږي دی به پې بدې لګي چې دا خلک به څه وایي چې دا یې پلار دی زمیندار سړی دی دا واقعیت شوي دي دیو جن عزتمندو د دین تعلیم سره دنیا تعلیم دواړه لازم دي چې صرف داسې ونه کوي چې دنیا ته اړم کوي او ګوره دنیا په نصیب باندې ده داسې خلک ما په خپلو سترګو ولیدو چې شل لکه روپۍ 10 لکه روپۍ په پلارانو لګوړي دي په کالجونو کې داخل کړي دي او ډاکټران یې جوړوي او ډاکټري پورا نه کوي او مړ شي لاړ شي هر څه پاتې شي د دین د تعلیم خدا مزه ده چې که ستا زوی حافظ شو که نه شو خو چې دی روان دی پکې نو قیامت کې به دی حافظ پاسي دا نه دا اعزاز څوک نشي اخیستی دیو جن عزتمند استاسو دے ضرورت ما تخت باندې الحمدللہ مونږ په ناکوټ کې عمدغه سلسله تاسو ته روانه کړې ده چې د قرآن حفظ او ورسره انګریزي تعلیم او په ډېر کم فیس باندې مونږ وایو چې تاسو دنیایي تعلیم شوقدار چای او مونږ وایو چې دنیایي سره ستا دین بچے زده کی دی به سبا ستا قدر هم کوي ستا عزت هم کوي ستا احترام هم کوي او ستا خدمت هم کوي
عزتمند الله جل جلاله دې دا کوم بچو چې قرآن ختم کو کوم یاد کو د ټولو پلارانو ته ډېر ډېر مبارکبادي او چې کوم روان دي الله دې دایم پوره کی دای د والدینو د ارزو تمنام دې الله پوره کی او د هغه بچین وسی الله دې قرآن خوانه کی او حافظان کی او الہ العالمین دې قاری صاحب او دا څومره انتظامیه ده د دې جماعت او د سره استادان الہ العالمین دې د دې په عمرونو کې برکتونه واچي او الہ العالمین دې د دې ضرورت د خپل غیب خزانو نه پوره کی الہ العالمین نے ممتاز ټول ہوتا اخلاص للہیت د خپل رضا عمل نصیب کی دعا کہ یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام یا ارحم الراحمین لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فانك انت العز الاکرم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم یا الہ العالمین ډیر مبارک محفل دی یا الہ العالمین دا ختمونه قبول او منظور کی یا الہ العالمین کوم بچو کړي دي دا غي کورونه دې برکتونو نه مال امال کې یا الہ العالمین کورونه مال امال کې یا الہ العالمین رحمتونه به باندې نازل کې یا الله د رزق د تنگسیانه اوساته یا الہ العالمین د رزق د تنگسیانه اوساته یا الله څنګه چې تانور هم کړي دي د خرنګ په خپل رحمتونه نازل کې او حاجات یا الله ټول پوره کې یا لازم ټول ناراضي شي یا الہ العالمین دې محلي سمر مشران کشران نارینه زنانه وفات دي ټول د دعا محتاج دي یا الہ العالمین دې ختمونو ثوابونه ټول قبرونو ته ورسه ټول قبرونو باندې انوارات نازل کې یا الله حاضر جمع کې سمر بیماران دي د خپل در نه وته الله شفای کامله جلا عبادت ته پاره نصیب کې یا الله دې کورونو کې سمر زنانه ماشومان بیماران دي یا الله هغه ټول ماشومان ته زنانه ته د عبادت توات پر روح صحتونه نصیب کې یا الله سمرا بدین دي عداوتونه دي جګړې دي پریشانې دي کینه حسد دي یا الله ټول خپل فضل او کرم سره زموږ د میز نه وباسي یا الله موږ یو بل سره مینه محبت نصیب کې یا الله د صحابه او پاک جون موږ ته نصیب کې یا الله د صحابه او پاک جون موږ ته نصیب کې دا امن او د خوشحالی ژوند رته نصیب کې سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين